سلامونه نیکې هیلې دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. عبدالله فضلي یم د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس ته ښه راغلاست. نن به په لومړي درس کې په مایکروسافټ ورډ باندې بحث وکړو چې دا څه ډول پروګرام دی، څنګه کار کوي، موږ یې په خپل کمپیوټر کې څنګه راخلاصولی سو، د څه شي لپاره استعمالیږي او له هغه څخه وروسته به خپل عملي کار وکړو. نو لمړی تعریف ته راځو. ورډ د مایکروسافټ کمپنۍ د افیس پروګرامونو له جملې څخه هغه پروګرام دی کوم چې د لیکلو لپاره استعمالیږي. یعنې موږ او تاسو کولی سو چې په ورډ کې کتابونه، مجلې، اخبارونه، رسالې، همدارنګه نور هر هغه څه چې په لیکنه پورې اړه ولري موږ تاسو کولی سو په ورډ کې ډېر په اسانۍ سره وکړو. نو راځو په کمپیوټر کې څنګه راخلاصوو. رابسئ سټارټ منیو ته او بیا به نوشته کې ورډ. موږ تاسو ته به ورډ راخلاص سي. دلته مازې کلیک وکړئ راخلاص به سي. دا یوه لاره ده. بله لاره یې د رن د لارې هم تاسو کولی سئ چې راخلاص کړئ. وینډوز بټن آر به ووهئ. کله چې تاسو ته رن راخلاص وي بیا به نوشته کړئ وین ورډ. دلته موږ ډېر ډیزاینونه لرو. وایي تاسو کوم ډول صفحه غواړئ. موږ تاسو عموماً بلانک صفحه انتخابوو، خو دې ته هم راځم چې دا څه کار کوي. بلانک یو خالي صفحه ده. دا د مایکروسافټ ورډ انټرفیس دی، یا هغه شکل یې دی چې مطلب ورډ څنګه شکل لري همداسې دی. لومړی به دا د ورډ ساحه وپېژنو، د انټرفیس چې موږ کوم کار پکښې کوو. دا درو بټنانو ته کنټرول باکس وایي چې په دې سره د ورډ صفحه بندیږي، غټیږي او کوچنۍ کیږي او پټیږي او ښکاره کیږي. نو دې ته کنټرول باکس وایي. او بل دا ځای ته ټایټل بار وایي. ټایټل بار د دې وظیفه بیا دا ده چې دا ورډ فایل چې دی دا چې موږ په هر نامه سره ثبت کړی وي د هغه نوم دلته ښکاره کیږي. اوس دا د ډاکومنټ 1 په نوم سره ثبت دی. که زه راسم چې دا د مثال په ډول سره وغواړم چې ثبت یې کړمه، بیا راځو فایل ته او راځو سیو ته. چیرې ثبت یې؟ دیس پی سي ډیسکټاپ باندې ثبتوم. په کوم نامه سره؟ د مثال په ډول سره فرست لیسن، اول درس په نوم سره دا ما ثبت. کله زه ثبت کړم نو تاسو وینئ دلته وګورئ، دلته به نوشته سي فرست لیسن، یعنې د دغه فایل نوم چې دی فرست لیسن دی. دا د ټایټل بار وظیفه وه. بل دغه ځایو ته دا فایل، هوم، انسرټ، ډیزاین، دا هر یوه ته ټابز وایي. یا په درمخه موږ تاسو په 2009 په 2010 کې په دې کې په 2007 کې عموماً په 2003 کې موږ دې ته منیو ویل. د هغه څخه وروسته دغه ته ټاب ویل کېږي. هوم ټاب، انسرټ ټاب، ډیزاین ټاب، لیاوټ ټاب. او بل هر ټاب په خپل ځان کې یو رایبند لري. دا ټوله چې دی یو رایبند دي. د هوم ټاب رایبند دی، انسرټ ټاب رایبند، ډیزاین ټاب رایبند، دې ته وایي رایبند. او هغه ساحه چې موږ کار پکښې کوو دا سپینه ساحه دې ته وایي ورکینګ ایریا. هغه ساحه چې موږ تاسو کار پکښې کوو. او د ورډ یوه فایل ته ډاکومنټ ویل کېږي. یوه خبره دوستانو چې باید غواړم یادونه یې وکړم درته، هغه دا چې موږ دلته په دغه کورس کې ورډ ټکی په ټکی نه وایو یا کمانډ په کمانډ یې نه وایو. موږ غواړو چې هغه څه صرف ووایو چې موږ تاسو ته په ورځني ژوند کې ډېر په درد خوړل کېږي. یا مطلب تاسو په مکتب کې یاست ورډ کاروئ، او یا هم په پوهنتون کې یاست، یا هم په دفتر کې یاست، نو هغه مهم کمانډونه یې زه غواړم چې تاسو ته ووایم. موږ تاسو ورډ کمانډ په کمانډ یا دقیق تورې په تورې یا زموږ تاسو په اصطلاح نه وایو، ځکه چې دا د هغه چا لپاره مهم دی چې تورې په تورې ووایي، ټکی په ټکی ووایي. که چیرې دوی غواړي چې استاد سي، که چیرې تاسو غواړئ چې استاد سئ، په راتلونکي کې د کمپیوټر د پروګرامونو استادي وکړئ، نو بیا تاسو ټکی په ټکی کمپیوټر دا ورډ زده کړئ.
لیکن که چیرې تاسو غواړئ چې صرف کار وکړئ، خپل ورځنۍ چارې پکښې اجرا کړئ، نو بیا هېڅ مهمه نه ده چې تاسو یې ټکي په ټکي زده کړئ. نو یو بل شی غواړم دوستان درته ووایم، فایل نیو، او دا هغه ټمپلیټونه دي چې ما تاسو ته ویل مال زه به درته ووایم. دا ټمپلیټونه یا جوړ شوي ډیزاینونه دي کوم چې د مایکروسافټ کمپنۍ له خوا څخه مخکې په ورډ کې ځای پر ځای شوي دي، تر څو موږ او تاسو ته په خپل کار کې اساني راولي. د مثال په ډول سره تاسو غواړئ چې دا ګوره انول ریپورټ، یو کلنی راپور غواړئ جوړ کړئ د خپلې کمپنۍ ده. نو دا چې اوس تاسو په ورډ کې ډیزاینوئ، خط ځینې غټ کړئ، عنوان یې غټ کړه، نور خط کوچنی کړه، کال ور واچوه، د کمپنۍ نوم ور واچوه، بیا هغه سره ډیزاین کړئ، دا ډېر وخت غواړي. او کله چې زه په انول ریپورټ باندې کلیک وکړم، نو بیا موږ تاسو ته ګورئ دا یې د ورډ یو نوی فایل خلاص شو، دا انول ریپورټ. دلته تاسو کولی شئ خپل کال ور واچوئ، دلته د خپل راپور یو لنډ خلص لنډیز ور واچوئ، د کمپنۍ نوم او د هغه معلومات ورکوئ، او دا ټیبل اف کنټینټس دی چې مطلب فهرست موږ او تاسو ورته وایي. ګورئ دا ټوله څومره ښه ډیزاین شوی دی. دا که اوس موږ او تاسو وغواړو چې دا ډیزاین کړو، دا زموږ څخه ډېر وخت نیسي، لیکن دا خپله په ورډ کې ځای پر ځای شوی دی د مایکروسافټ کمپنۍ له خوا څخه، تر څو زموږ کار اسانه شي. نو صرف ما دلته تاسو خپله لیکنه کوئ، هره لیکنه چې وه د دغه اړوند نور راپور جوړ دی. تاسو هېڅ دې ته ضرورت نشته چې تاسو یې په خپله ډیزاین کړئ. نو دا په فایل کې نیو، دا هغه جوړ شوي ټمپلیټونه یا ډیزاینونه دي. که چېرې تاسو انټرنیټ ته وصل یاست، تاسو کولی شئ سرچ آنلاین ټمپلیټس له لارې هم ځینې آنلاین یا د انټرنیټ څخه ټمپلیټونه یا ډیزاینونه راواخلئ. درنو دوستانو، د نن ورځې درس مو په همدې ځای پای ته رسېږي. که چیرې تاسو د نن ورځې په درس کې کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. نور مو نو پر خدای سپارم، تر بیا ښې چارې.